شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب العالمین د انسان نسل د دوو کسو نه خور کړی دی چې یو ته سړی وي بل ته ښځه وي. لومبی الله سړی پیدا کړ چې هغه ته حضرت آدم علیه السلام وی او الله پیغمبري ورکړه او الله په دې ځمکه خلیفه هم جوړ کړ او بیا دغه حضرت آدم علیه السلام د ګسې پخته د بره ایسې نه بره پخته الله راوستا او دا غینه یو زنانه جوړ کړه پیدا کړه حضرت حوا وته وای او بیا دغه آدم علیه السلام او دغه حوا په میاس کې نکاح کړه او بیا دنیا ته دواړه راکوس کړل او بچی د دواړو نه پیدا کړو د دنیا آبادی ته الله خورا کړه. الله فرمای یا ایها الناس اتقوا ربکم، د خپل رب نو ویریږي پزړه کې یره پیدا کې. اتقوا ربکم دا الله لوی شان او عظمت پړه کې کېنوي، دا الله مخالفت مکوي، دا الله د سزا په ذهن کې تصور وکړي چې کله الله خلاف موکړه الله به سزا راکړي، کله الله د حکم خلاف ورزي موکړه نو الله به سزا راکړي. دا الله لوی عظمت مخکې کېده ځان ته. هغه ذات دی خلقکم من نفس واحده چې د یو نفس نه تاسو پیدا کړی ټول، وخلق منها زوجها او داغه نفس نه داغه بیبیم پیدا کړه چې حوا ده. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او د دواړو نه خدای بشمیره سړي او ښځې پیدا کړي. اوس دا دنیا بغیر د ښځې او د سړي نه چلیږي، نه به وچلیږي او نه نسل زیاتیږي. که یوازې سړی وي په دنیا کې او ښځه پکې نه وي د دنیا د آبادي به نه وه. د عرف او د عادت په بنیاد ویم. نور خو الله قادر دی، خدای خو بې پلار او بې مور انسان پیدا کولی شي لکه آدم علیه السلام چې پیدا کړ. الله خو قادر دی بغیر د پلار نه پیدا کولی شي لکه حضرت عیسی علیه السلام چې پیدا کړ. د الله قدرت او د الله هغه عظمت او لویي او طاقت په خپل دی، خو د عرف او د عادت په بنیاد خبرې کوم. نو که ټول سړي وي نو نسل به الله یو زر سړی پیدا کړی، یو 2000 پیدا کړی، یو لکه پیدا کړی، یو کروڑه پیدا کړی، یو اربه پیدا کړی او مغه سړی به نسل برستو نو زیات شوی. او که الله ټول خزه پیدا کړی وي، یو لکه پیدا کړی، یو کروڑه پیدا کړی، یو اربه پیدا کړی وي، هغه خزه به وي چې هغه مړ شوی خبر به ختمه وا، نسل برستو نو زیات شوی. نه یوازې د سړو نه نسل زیاتیږي، نه یوازې د خزو نه نسل زیاتیږي، نه یوازې په سړو د دنیا نظام چلیږي، نه یوازې په ښځو د دنیا نظام چلیږي. دواړه خدای پیدا کړل نو نسل الله جوړ کړ نو زیاتیږي 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 او تر قیامته پورې به څومره پیدا کېږي او څومره به مري. دا د ښځې خاوند د دواړو تخلیق د انسان، ژوند د انسان او زندگی د انسان په دواړو موقوفه ده. سړی به بار منډې وی ګټي به، ښځه به کور کې دننه د هغې پخلی کوي او ماشومان به پیدا کېږي د ښځې نه، پالي به دغه ښځه، سړی به یې ولې د بار نه را پیدا کوي، روړي به. یو نظام، فطري نظام، د الله نظام په دې سیسټم کې روان دی او الحمدلله ښه روان دی. ښځې هم خوشحاله او سړی هم خوشحاله. لیکن زما رونو یو څیز داسې دی چې دواړو کې خدای یو فرق پیدا کړ. اول نه خدای فرق پیدا کړ. هغه فرق دا دی چې د ماشومانو د پیدایش
الله ښځې انتخاب وکړه چې ماشومان به د دوی نه پیدا کېږي. نمبر 1. نمبر 2 الله دواړو کې فرق پیدا کړ. سړي له طاقت زیات ورکړ او ښځې له طاقت کم ورکړ. صنف نازک وته وایي دا الله وکړل داسې، سړي له زیات او ښځې له طاقت کم. او نمبر 3 دریم برا شو، سړي کې الله هغه خصوصیات نه دی پیدا کړي چې کم په ښځو کې الله پیدا کړي. سړی که سړي ته ګوري نو د سړي خواهش نه اوبرو کېږي، جذبات او خواهشات نه روچتېږي. او سړی چې ښځې ته ګوري د ښځې وجود الله داسې پیدا کړی دی چې د انسان نفس او د انسان خواهشات اوبرو شي او جذبات روچت شي. دا الله فرق پیدا کړ دواړو. سړی له خدای په مخ ویښته راخیجئ، په بریتو ویښته راخیجئ. ښځه چونکې الله پیدا کړې دی دپاره ده چې د انسان جذبات روچت کي او د انسان خواهش روچت کي. هغې له خدای پاک مخ د سړي نه ډېر ښکلی پیدا کړی دی. د هغې په مخ خدای ویښته نه راخیجئ، د هغې په بریتو خدای ویښته نه پیدا کوي. د هغې وجود خدای نازک پیدا کړی دی. د سړي هغسې نازک وجود نه دی کم چې د ښځې وجود دی. ښځې له خدای حسن ورکړی دی، سړي له هغه حسن خدای نه دی ورکړی. اگر چې دواړه احسن التقویم الله وی په ټول مخلوق کې بهترین هیئت او بهترین وجود د انسان دی چې سړی او ښځه دواړه دی. د حیوان نه خدای په فرق دواړو ته کتلی دي. حیوان په څلور بولې ګرځي، ښځه ده او که سړی دی نیغ به ګرځي. حیوان له خدای پاک د مخ د هغه ته مه ګوره او د انسان مخ ته مه ګوره، دواړو کې ځمکې اسمان فرق. د هغوی خپو ته مه ګوره، د انسان خپو ته مه ګوره. د هغوی لاسونو ته مه ګوره، د انسان لاسونو ته مه ګوره. د هغوی داړو ته مه ګوره، د انسان داړو ته مه ګوره. د هغوی پنجو ته مه ګوره، د انسان پنجو ته مه ګوره. ځمکې اسمان فرق دی. انسان که سړی دی که ښځه ده نو الله وی خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خو په دواړو کې بیا حسن معیار ښځې له ورکړه او سړي له ورنه کړه. الله دام کولی شي بعضې سړي خدای کوسه پیدا کړل، دام خدای خپل قدرت او طاقت شي چې ګورې که زه وغواړم نو سړي لام بې ویښتو مخ ورکولی شم. او الله داس قدرت هم ښي چې بعضې ښځو له په مخ باندې یا په شونډو باندې ویښته راوخیږي. الله دا خپل قدرت ښي بعضې چې زه دا کوم نو ښځو له په مخ ګیره راخیجولی شم، د ویښته یعنې ګیره نه مراد ویښته او برېت هم وله پیدا کولی شم. دا طاقت زما شته. خو دا بعضې ښځه خدای ښکلې پیدا کړه، خشته پیدا کړه. سړی هغسې خشته نه دی. چېرته بعضې انسان سړی به ښکلې وي، عموما د ښځې په نسبت ښکلي نه دي. چېرته بعضې ښځه به بدرنګوي، یعنې عموما د سړي په نسبت ښځې خشته دي، ښکلي دي. ساخت یې د سړي په نسبت مزیدار دی، اندامونه یې د سړو په نسبت مزیدار دي. الله فرق ولې؟ ځکه د دې مقصد له الله ښځه پیدا کړه چې د انسان خواهشات اوبرو شي، اوچت شي، جذبات روچت شي. او د دې وجې نه بیا د سړي او د ښځې خپله تقاضا پوره شي او نسل ته خدای پاک پیدا کړي. الله دا حکمت او پدې کې بچی پیدا شي، نسل پیدا شي او تر قیامت پورې. ولی دې نسل له بیا وروسته خدای امتحان مقرر کړ په دنیا کې او د امتحان پرچه د قیامت ورځ به پوره ورکیږي او بیا د هغې نه پس به بیا یا جنت یا به دوزخ. اوس زمارونو په دې ملک کې په دې دنیا کې به عالم یوازې زمونږ نه په دې ټوله دنیا کې بعضې ښځې راوتې دي او هغوی د دې خپل چې الله په دې باندې کم احسان او کم کرم کړی دی د هغې نه ناجیز پیدا اخیستل غواړي. او هغوی دا کوشش کول غواړي چې سړی او ښځه دی یو سر یو بل سره برابر په برابر شي، سیم بالکل برابر په برابر. او دا ناره لګوي ولې ما او سړي کې څه فرق دی؟ سړی بار ګرځي، زه دې بار وګرځم. ما او سړي کې څه فرق دی؟ سړی دی بورقه نه پسري، لوپټه نه پسري، زه دې ولې بورقه او لوپټه په سر کړم؟ ما او سړي کې څه فرق دی؟ سړی څلور ښځې کوي، زه څلور مړونه ولې نه کوم؟ ما او سړي کې څه فرق دی؟ سړی به ډوډۍ نه پخوي، زه به وله پخوم. سړی به څپلی نه صفا کوي، زه به ورله صفا کوم. سړی به د کور صفای نه کوي، زه به وله صفای کوم، زه به وله ډوډۍ ګرموم. دا یو څو ښځې راوتې دي او داسې قسمه نارې لګوي چې د هغې د وجې نه نورو ښځو کې فحاشي او بربنډتوب خورول غواړي. دې پسې د بار دنیا او د بار ملکونو سازش روان دی
او بالخصوص په مسلمانانو ملکونو کې او بیا زمون په مخکولي ملک پاکستان کې چې کم حیا موجوده ده په ښځو کې او په جینکو کې او په لوڼو کې، نو هغه حیا سلکول غواړي، ختمول غواړي، او بې حیایي او فحاشي په ښځو کې خورول غواړي، او دا یو ناره لګوي. دې دپاره بیا هغوی مارچونه هم کوي، دې دپاره هغوی بیا اشتهارونه هم ورکوي، او دې دپاره زمونږ بیا چې کم سوشل میډیا ده هغه هم په ډېر لوی رفتار کې لګیا ده، او دا څیزونه دنیا ته خورول غواړي، او د ښځو دا نارې دا دنیا ته رسي. بیا ورپسې څه وایي؟ بیا وایي میرا جسم اور میری مرضی، زما وجود دی او زما مرضي ده، ستا پکې څه دي؟ دا دویمه شوه. او زما او سړي کې څه فرق دی؟ ستا او سړي کې خدای د دنیا فرق پیدا کړی دی. عزت شریعت در کړی دی، عزت خیت در کړی دی، عزت په خپل دی، لیکن ساخ کې شریعت تعالی ډېر لوی فرق د سړي پیدا کړی دی. په دا خبرې به نه کې د سړي ماهواري نه کېږي او ستا ماهواري کېږي. د سړي ماشوم نه راوړي، ته به ماشوم راوړې. د سړي د ماشوم نه پس څلوېښت ورځې بیماري نه، او ستا د ماشوم نه پس څلوېښت ورځې بیماري راځي. تا هغې کې ځمکې اسمان فرق دی. سړی که بربنډ هم ګرځي، کمیس وباسي او صرف پرتوګ هم وي، نو د چا خواهش ورته نه راوچتېږي، او تا مخ کاره که ټوله دنیا درته نیغ نیغ ګوري، د خلقو خواهشات راوچتی ځان ته. که اوس خلي کې د دنیا ځمکې اسمان فرق دی. دی وي نه نه نه، داسې نه ده، موږ د یو ټانګې دوه پلونه یو. ټیک تا منم د دنیا نظام په دا دو پلونو روان دی. ما خو تاسو ته مخکې ووی چې نه بغیر د سړونو دنیا چلیږي چې صرف سړي وي، نه بغیر د ښځو نه دنیا چلیږي چې صرف ښځې وي، چې دواړه یو ځای کې نو دنیا نظام به چلیږي. خو احکاماتو کې فرق دی، د دواړو د زندګۍ تیرولو کې فرق دی. کوټه بغیر د دیوال او د برجې نه نه ودرېږي، که برجې نی بیا کوټه نه ودرېږي، او که دیوال نی بیا کوټه نه ودرېږي. خو دواړو کې ځمکې اسمان فرق دی. برجې صرف چت ټینګ کړی دی، او دیوال مال رڼا تیاره یخني ګرمي ټول کنټرول کوي. دواړو کې ځمکې اسمان فرق. دا به نه وي بغیر د کمیس او د پرتوګ نه د انسان وجود نه پټېږي. خو کمیس او پرتوګ کې بیا فرق دی. کمیس جدا کار ورکوي، پرتوګ بیا جدا کار کوي. که کمیس ته وویسته یو سړي دا دی په دې لاره کې ګرځي، هېڅ فرق پرې نه پرېوځي، لکه یا به وجود سوځي او یا به لمبو له رواني، یا به کمیس لیدلي. او که کمیس ته وي او پرتوګ دی، اوس دنیا به وي پاګل دی او لیونی دی. جامه خو دواړه ده، لباس خو دواړه دی، وجود خو دواړه پټوي، خو کمیس او پرتوګ کې ځمکې اسمان فرق دی. دنیا خو په دواړو روانه ده، ټانګي پلونه خو دواړه دي، نظام خو په دواړو روان دی، نسل د دواړو نه پیدا کیږي، جون به د دواړو نه تیریږي، که یوازې سړی هم جون نه تیریږي او که یوازې ښځه هم جون نه تیریږي. بالکل، لیکن دواړو کې داسې فرق دی لکه کمیس پرتوګ کې چې فرق دی. دواړو کې داسې فرق دی لکه کټوی او سمسۍ کې چې فرق دی. د کټوی سمسۍ دواړو نه بغیر کار نه کیږي، خو سټوی جدا شي، سمسۍ جدا شي. د غوښې او ډوډۍ دواړو نه بغیر کار نه کیږي، غوښه جدا شي دی، سمسۍ جدا شي دی، کټوی جدا شي دی، ډوډۍ جدا شي دی. دې کې ځمکې اسمان فرق دی. دا باندې به خبرې به نه کوې. نن سبا بیا په شریعت اعتراض کوي او په اسلام باندې اعتراض کوي. وایي سړی څلور ښځې کوي، نو ښځه دې ولې څلور مړونه ونه کړي؟ تکړشه کوه. شریعت وایي نه به کوې، شریعت وایي نه به کوې. او چې دا کمې ښځې چغې وي، د دوی څلور نه، دوی سل مړونه دي. څلور نه، تاسو ته چا د میړه خبره کړې ده؟ یو وره شریعت سړي د ځکه د څلورو ښځو اجازت ورکړی دی. وره چې د دې څلورو ښځو نه بچی پیدا شي، نو پلار یې معلوم دی او مور یې معلومه ده. داسې ده که نه ده؟ د یوې ښځې نه پیدا شو، مور هم معلومه ده چې دغه مور ده، او پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکی پلار دی. د بلې ښځې نه پیدا شو، مور یې معلومه ده چې دغه مور یې ده، او پلار یې معلوم دی چې دغه زید یې پلار دی. د بلې ښځې نه پیدا شو، پلار یې معلوم دی چې دغه پلار دی او مور یې معلومه ده. څلورمې نه پیدا شو، پلار یې معلوم دی او مور هم چې دغه چا نه راوړه دغه مور ده، او چې د چا په نکاح کې دغه پلار دی. لیکن که یوه ښځه د څلورو خاوندانو سره نکاح وکړي په یو وخت او بچی ته پیدا شي، نو مور خو به معلومه چې دا ښځه او پلار یې څوک شو. ما ته پلار وښایه. یو وایي دا ما نه پیدا دی، بل وایي ما نه پیدا دی، بل وایي ما نه پیدا دی، بل وایي ما نه پیدا دی. یو وایي کاغذونو کې ما پسې لیکا، بل وایي نه ما پسې به لیکې، بل وایي ما پسې به لیکې. را علاج وکړه ماره دې خبرې. نسب یې چا نه شو، میراث به چا نه وړي، تربیت به څوک کوي؟
فارم بے کې بچا پسې لیکل کېږي، شناختی کارت کې بچا پسې لیکل کېږي، میډیکل کالج او انجینیر یونیورسيټي ته چې پلار به سوکي را کماله جواب. زه خو مثال خیمه چې د یو سړي څلور ښځې وي نو پلار معلوم دی، شناختی کارت کې دغه پلار ولیکه چې د چا نکاح کړي او مور یې دغه مور یې دغه مور لیکي مور سره ولیکه. لیکن چې یو ښځه او څلور مړونه ما ته پلار وښایه، پلار به سوکي. یوازې زباني جمع خرج خو نه دی که نه. او د طلاق و اختیار وی سړي سره دی، ښځې ته هم د طلاق و اختیار میلاو شي که ورکه د طلاق و اختیار. سړی طلاق جرم دی، ګناه ده، مونږ سړو ته مو وایو طلاق مه نه ورکوئ. ابغض المباحات په بعضې موقعو کې جایز دی، خو د خدای ډېر بدي شي. طلاقي سړی د خدای ډېر بدي شي، نه به ورکوئ طلاق. لوی جرم دی، ډېره لویه ګناه ده. د هغې طریقې دی که د ښځې خاوند منځ کې ژوند نه تېرېږي نو شریعت د هغې طریقې مونږ ته ښولې دي، طریقې سره ګزاره وکړه. شریعت څه وایي د اول وخت نه دا خبره ذهن کې واچوئ چې زوی له نکاح کې صلاح ورسره وکړه، بې صلاح واله ښځه مه کوه. که بې صلاح دی وکړه سبی نه وخت طلاق ته به نوبت ځي. ګوره شریعت دونه لحاظ ساتي. ښځه چې ورکوې صلاح ورسره وکړه د پلرکې لک له دې ورکوم، ولې اسې نه د هغې نیغ خوښه. ډېر خلک داسې کوي مور او پلار د جینۍ هلک نیغ خوښ، د هلک جینۍ خوښه او په زور یې ولو کړي، وروسته یې کور روانې بیا. شریعت وی نه داسې به نه کې. ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. ښځه به هم بغیر د خپل پلار او مور نه، اگر چې دې باطلون کې بیا زموږ علما څه خبرې کوي، ښځه به هم بغیر د مور او پلار د اجازت نه بغیر نکاح نه کوي. سړی به ورته سباله سره باغونه وښي، شنه باغونه به ورته وښي، دوکه به یې کړي، ډز نکاح به پرې وتړي او سبا به ترې فایدې والې او پرې به دي، بیا به څه کوي؟ وایي به چې بله ښځه مې نشته او منځ کې به بله ښځه بیا به څه کوي؟ هلک به هم بغیر مور او پلار نه ځان له ښځه نه کوي. ولې؟ سبا به دا جینۍ ټیک نه غلطه به د مور پلار د تجربه را ستا بچی هغه تجربه نشته، د مور پلار د تجربه را ستا هغه تجربه نشته. مور او پلار تله راوړی م نه وې او دعا به یې کوله خدای ماله بچی راکړي، تله دنیا ته نه وې راغلی. او مور او پلار چې د واده کو هغه وخت کې تمه و چې ماله بچی به میلاویږي، او چې بچي وشي نو د هغه وخت نه په زړه کې سوچ چې کله به لویږي چې ښځه والا وکړم. غریب په تمه تا ته ګیره سپینه کړه، بوډونه چاري وکړه او ته ځان له اوس په خپله ښځه ګورې، مور پلار سره صلاح نه کوې. مور پلار به جینۍ سره هم صلاح کوي، ژوند د هغې تېرېږي. هلک سره به هم صلاح کوي، ژوند د هغه تېرېږي. هلک به بغیر مور او پلار نه هم نه کوي، جینۍ به هم بغیر مور او پلار نه نه کوي. ولې؟ چې دا ټولې صلاحګانې یو ځای شي نو ژوند به مزېدار شي. بیا څه وایي؟ بیا دویم نمبر وایي شریعت وی هلک د جینۍ وګوري، ودې ګوري جینۍ قتل د هلک نشته پکې، هغه ښکاره د هغه کتي شي، هغې ضرورت هم نشته. جینۍ به ورشي چې ته کور کې د مرچکو په بانه او د ټیپرو په بانه او په هلک به نظر ولګي، اړو څه مشکله ښه په لار هم کتي شي. لیکن هلک ته جینۍ قتل ګران دي، نه چې کومه جینۍ غواړي وګوره لغوندې، هسې نه سبا دې نیغ خوښه ژوند به د جینۍ تباه او برباد شي. ګوره شریعت دونه د ښځې لحاظ ساتي. د هغې نه پس بیا څه وایي؟ مهر به ورکوې ښځې له. ولې؟ چې په تا لږ زور راشي، هسې نه چې سبا به طلاق ورکوم مهر دی نه ځي، کور به ورکوې، کوټه به ورکوې. دونه شریعت د ښځې قسم په خدای چې شریعت څومره د ښځې خیال ساتلی دی که نه، په یو مذهب کې دومره د ښځې خیال یو قانون او یو مذهب او یو قوم هم نه دی ساتلی. په جاهلیت کې دا ښځې به لوڼه به جمدی ښخولې. الله قرآن شریف کې اعلان کوي چې نه، لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. پام کوئ لوڼو به جمدی نه ښخوئ. ګناه ده، ظلم 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 ظلم. ښځو له په جاهلیت کې میراث کیسه نه وه، اوس هم په ډېرو وطنونو کې د ښځو په میراث کیسه نشته. شریعت والا باقاعده حصه مقرر مکمل. دلته څه وایي؟ وایي نه که نه موږ سره شریعت ظلم کړی دی. چې شریعت ته څوک ظلم وایي او خدای او رسول ته څوک ظالم وایي، قسم په خدای په څلور مذهبه کافر دی، مسلمان دی. ته خدای ته ظالم وایي، شریعت ته چې ظلم وایي خدا دی، خدای ته ظالم وایي. شریعت خو خدای راوړی دی، ما سره ظلم کړی دی. ولې؟ سړي له دوی سی دی او ما له یوی صد. په دې دې هم پوهېږم سړي له دوی سی دي دوه بلکل، خو بوج د هغه په سر دی، ستا په سر نه دی. په هغه دوه حصو چې هغه ته میلو شي نو د هغه 5-6 لوڼه دي، ټولې به ودی. بوج پرې راغی که پرې رانغی؟ د هغه خویندې دي 4-5 به ټولې دی ودی، که پلار یې نه. بوج پرې راغی که پرې رانغی؟ په تا څه بوج دی؟ په هغه د ټولو لوڼو د ودولو بوج دی د غریب په سر.
که پلاری نی د خویندو د ودولو پټول بوج دی، که ترور ورته په کور ناسته راب هم ساتي، که خور ورته په کور ناسته راب هم ساتي، پتا څه بوج دی؟ د بچو بوج هم په هغې پتا نشته. مهر به هم درکوي، دا پکې ستا زیاتي انعام شو. ته خو خاوند له مهر نه ورکې، ابه مهر درکوي. د پلار نم دله راله بوج در باندې نه د بچو شته، نه را باندې د خویندو شته، نه را باندې د خاوند شته، نه را باندې د مور شته، نه را باندې د پلار شته. دارو درمل دې په سړي دي، جامه دې په سړي ده، پیزار دې په سړي دي، ډاکټر دې په سړي دی، هر څه دې په سړي دي. مفتو کې د پلار نه درته ایساراله. نمبر 1 بل خاوند له مهر درکدا دې بیل نام شو. زوی دې مړ شو هغه نم دل راځي، رور دې مړ شو هغه نم دل راځي، تر دې مړ شو هغه نم دل راځي. نور سکیت خرچه دې نشته او شی د لډیر را روان دي، نور څه غواړي؟ د سړي هغه ډبل ته تپس خېږي چې هغې له دوی سی دي، هغو تعالی پکې مهر درکوي، ته خو مهر نه ورکوې. هغه ته خو که ترور کونډه پاتې را هم ساتي، خور کونډه پاتې را هم ساتي، لور کونډه پاتې را هم ساتي، ته څوک ساتې؟ په هغه خو ستا د جامې او د دارو درملو ټوله خرچه پرته ده، او ډبل بنالي. که د ښځې سی حساب کې د سړي په نسبت ډېرېږي، اخو غاړه کې کالي نه اچوي، ته خو غاړه کې شل تولې کالي هم زنګې، دا هم دله میړه کوي، دا هم دله خاوند کوي. ماله ولې ایسه کمه شوه؟ ته کور کېنه، ته د کور سردار یې، بالغ ته ډډه ووه، شریعت وایي. قسم په خدای چې شریعت کم حق ښځو له ورکړی دی، ملت به ورنه کي، جمدی به یې نه خښې، مهر وله ورکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض وفات کې څه فرمایي؟ مرض وفات کې فرمایي چې کله بیمار دی او مرض وفات کې اعلانونه کوي، خاص اعلانونه، نو سوي الا فتقوا الله فی النساء، خبردار د خدای نه ویریږئ د ښځو په حق کې او ښځو سره ظلم به نه کوئ. الله پیغمبر مبارک اعلان کوي ښځو سره ظلم به نه کوئ. دا ستاسو لاس کې قیدیانې دي، که ته پلار کره پرېږدې غریبه به لاړه شي، او که تا پرې نه خو د غریب به نه شي تللی. که ناجوړه شي او ته ډاکټر له بوځې ښه په ښه، او که ته وایې چې نه موزګار دردونه به پې تېرېږي او په کور کې به پرته وي. که رور یې راشي او ته ورته لاره کې خرابه شي، او که ته وایې نه دې پرېږدم کور ته، ټول عمر د مرور مخ به پې حرامي قیدیانې دي ستا په کور کې. نو تاسو به ظلم نه کوئ ښځو سره، ښځو سره ښه سلوک وکړئ. ما ته شریعت دا وایي، ما ته شریعت دا وایي چې کور ته سودا راوړې، زوی له مه ورکوه، لور له ورکه. ولې؟ دا قابل رحم ده د زوی په نسبت. او رښتیا خبره ده چې زوی له دې ګوتې د کیلو ورکړه، غونډه یې خوري، غونډه یې وایي. او که لور له دې ورکړه، هغه ته کیله هم نه خوري، هغه وایي لالا مې راځي، بیجان مې راځي، رور مې راځي، لاول به هغه له ورکوي، وروسته په خپله خوري. دا مرحومه ده، غریبه. دا په کور کې دننه چې واده نه ده، نو پلار ته ناسته ده، دا رور ته ناسته ده، او چې واده شي خاوند ته ناسته ده. ځکه شریعت وایي او په زوی د جنت زیری نه دی راغلی، او په لور راغلی دی. رسول الله مبارک فرمایي چې د چا یو لور شوه، لاول درې بیا دوه، اخره کې یو یادوي چې دا چا یو لور شوه، دې پلار وله ښه تربیت وکړه او ښه اخلاق یې ورته وښول، د دې یو لور د تربیت په وجه به الله دې پلار او مور له جنت ورکړي. او د زوی نه دی راغلی چې د زوی تربیت وکړي جنت به ورکړي. ټیک ته بیا له خبره ده، که ښه تربیت وکړه نو خدای پاک به ورسره احسان وکړي، خو د جور باندې د جنت زیری راغلی دی، او په زوی د جنت زیری نه دی راغلی. او رسول الله مبارک څه وایي بیا؟ بل واوره، بل څه وایي؟ هلته وایي الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. الجنة تحت اقدام الآباء نه دی ویلي چې د پلار د قدم لاندې دی. دا څونه لوی عزت شریعت ورکړه خبرې د خدای باندې چې شریعت کم حق درکړی دی او شریعت کم عزت درکړی دی، په هغه عزت کې اوسېږه. دنیا دیم ګل دی، خیرت دیم ګل. دنیا دیم خوشحالي، خیرت دیم خوشحالي. دنیا هم عزت دی، خیرت هم خوشحالي. الله هم خوشحاله ده، الله کائنات هم خوشحاله ده، الله فرشتې هم خوشحاله. نو دې د پلستنې نخپې وبس، ټول نه شکر دی. زمونږ د خیبر پښتونخوا ښځې خو الحمدلله پټو سترګو به جنت ته ځي. دا پښتنې ښځې په پټو سترګو به انشاءالله جنت ته ځي.
دا پاکې ښځې په کور کې دننه پاکې، خاوند سره هر قسمه سختو حالاتو کې خپل وخت تیری، رور سره په هر قسمه سختو حالاتو کې وخت تیری، د پلار مور سره په هر قسمه سختو حالاتو کې وخت تیری، چې دا جنت ته نه دي څوک به جنت ته دي. موږ په دې ښځو ګورې ظلمونه کوو، په شریعت کې ظلم به نه کوې ښځې سره، جاتې به نه کوې ښځې سره. نه زما وروڼو شریعت حق ورکړه، بل مذهب حق نه دی ورکړی. اسلام حق ورکړه، جمدی به یې ښخولې، میراث کې به دې څه نه او چې بیماري به یې راله که نه ماهوري، نو ښځه به یې په ځان له کوټه کې منتقله کړه او ورسره به یو ځای کېده نه خاوند، لرې ځای نه به یې ډوډۍ ورغورځوله، او چې ماشوم به پیدا شو نو څلوېښت ورځې په خرابه سخا کوټه کې وه، هلته به ناسته وه، ډوډۍ به یې ورته ورویشته، جون به یې ورسره یو ځای، لاس به یې ورسره نه ټچ کړ. او چې خاوند به یې مړ شو یو کال عدت و، څونه؟ یو کال. اوس خو څلور میاشتې دی، 10 ورځې، اوس خو اسان عدت دی، بیا یې ورسره لاس نه یو ځای کو، جامې به یې نه بدلولې، کال کې به یې لمبلم نه، سخابین به ترې خته، ډوډۍ به یې لرې ځای نه غورځوله، اوس خو یې سم نشته، لاسم میلاولی چې جامې به بدلولې چې صرف خوشبو مشبو به نه پورې کې او ځان به نه ډولې کې. بس دا خبره شوه. دومره سته ښځې حق خرابو، پیغمبر مبارک چې راغی وی نه نه نه، جنت د مور د قدم لاندې دی، د مور حق 3 چنده د پلار نه زیات دی. رسول الله مبارک فرمایي. صحابي تپوس کوي من ابر چا سره خېګړه وکم وی امکا، وی بیا چا سره وکم وی امکا مور سره، بیا چا سره وکم امکا مور سره، بیا چا سره وکم ثم اباکا. 3 چنده د مور حق د پلار په نسبت به بچی زیات دی. نور څونه حق ورکړي، نور څه غواړي؟ دا حق غواړي چې بربنډه ګرځې، ته چې د قصاب نه 1 کیلو غوښه والې نو پټه ساتې او که نه په ګوتې کې او که نه په کور میدان کې کولاو ساتې. تان تپوس کوم پټه، ولې که بار مې پلیټ کې کېښود د پیشوګان به راشي، سپي به راشي او به یې تختی. نو 1 کیلو غوښه خو په ګوتې کې په شاپر کې او په فرج کې پټه ساتې، او 2 منه غوښه کولاو ساتم. عقل دی، دا عقل دی. 1 کیلو غوښه خو پټه پیشوګانو نه، د سپو نه، د ماشو نه، د میږو نه 1 کیلو غوښه او 2 منه غوښه. ماشاءالله دا کولاو کا، دا کولاو کا، ماشاءالله. دا عقل دی؟ دا خو عقل نه دی. یورپ خو د ښځې نه مرداره غوښه جوړه کړې ده. یورپ مونږ الحمدلله ښځه د سر ګل دی، د مونږ د پښتنو ښځې د سر تاجونه دي، د سر تاجونه دي الحمدلله. تا خو هغوی یورپ خو ته څه شی جوړ کړی دی؟ مرداره غوښه. په مرداره غوښه ټپوسان راځي او تختی که نه، یو ځای نه ټپوس راځي حمله کوي، بل ځای نه ټپوس راځي حمله کوي، بل ځای نه ټپوس راځي حمله کوي. د یورپ د ښځو خو همدغه مثال دی، بوای فرینډ او ټپوسان راځي او هر څوک د خپله فایده اخلي. الحمدلله زمونږ ښځې په کور کې ناستې دي، سهار وختي چې پاسي قرآن شریف راولي، تلاوت شروع کړي. جنت ته به ځي د پښتنو ښځې، د پښتنو لوڼه جنت. ټیک ته پنجاب او سند بد نه ویم، هغې کې هم پاکې ښځې شته، شکر الحمدلله. خو ما ته د خپل ماحول معلوم دی، ځکه د پښتنو ښځې یادوم، د پښتنو لوڼه، د پښتنو خویندې، د پښتنو میندې، د پښتنو تروريانې، دا بوډېګانې او دا جینکې په پټو سترګو به جنت ته دي انشاءالله العظیم. یورپ تا ښځه کولاو کړې ده. کومه کیله چې په پوستکي کې بندې رښتیا وایي محفوظ یې که نه، کم سیو چې پوستکی کې بندي محفوظ یې که نه، کم مالټه چې په پوستکی کې بندي محفوظ یې که نه، او چې د کیلې نه پوستکی دی لر که مچان ماشي وبنګېږي څښا شي. مالټې نه پوستکی لرې که په 15 منټه پس څښا ده، سیو نه پوستکی لرې که یو 3 منټه پس ورته وګوره تک تور به یې څښا به. نو موږ وایو چې ښځه د حیا په پوستکی کې بند دی نو دا محفوظه ده، او چې کومه ښځه د حیا دا پوستکی او دا لباس دی لرې کې دا محفوظه نه ده، دا ګن شو. بیا عزتمند ده، خو دا ښځه ده. جون خو دې ښځو تېر کا الحمدلله، ښکلی تېر کا. تاسو ته زه ازبکستان ته لاړم، یاره چې هلته مې د ښځو کم حال ولید نو ډېر حیران شو. هلته سهار وختي به سړی هم د کور وځي او ښځه هم د کور وځي، دواړه به کار کوي. سړی به هم کار کوي، ښځه به هم کوي. سړی وځي ماسخوتن را پیدا شي، ښځه هم وځي ښځه یو خوا ځي، او قسم په خدای په دې لارو کې جارو ښځو سړی او سړکونه صفا کوي.
جارو وسه غټه جارو لګیا دی پاڼې راغونډي په یو منډه لګي کار کوي په هوټلو کې لګي خلکو ته ډوډۍ ږدي ایره نه خانو کې ښځې لګیا دي او خلکو له ویښته سموي جامتونه ولا کوي او سرونه ولا خري په دغه کې لګیا دي لختو کې لګیا دي هغه صفا کوي هلته خو د صفی ډېر دی او په دغه کې چې لاړ شي فروټو منډی کې بوډیګانې ښځې وي ځوانانې ښځې وي فروټ په خرڅې ټول باغې ته ناستې ښځو پیداوار خو د سړو په نسبت زیات دی که د ښځو پیداوار د سړو په نسبت په ټوله دنیا کې زیات دی رسول الله مبارک فرمایي اخره زمانه به داسې راشي چې د یو سړي به په سر به 50 ښځې وي دونه به ښځې زیاتې شي ما تپوس وکړي یو بوډۍ ښځه به هوټل کې هغې به روټۍ راوړله موږ لا غریب به څه کول وختي به پېشمني راله چې رابله نو زر زر به صفۍ به یې وکړله د هغې نه پس به یې چای په ناشته پخه کړه هګۍ مګۍ او دا څیزونه یې پاخه کړل بیا به یې په میزونو پلیټونه کېښودل بیا به چې مونږ به چې هېڅکله سامان به یې راوړو کې به یې ښوده هغې چې به کله د خلکو ټولې چای مې وڅکله دا یو بوډۍ ښځه وه نو بیا به یې څه چل وکړو لوښې به یې غونډ کړل بیا یې ووینځل دا به تقریبا د 11 بجو پورې د هغې دا ډیوټي وه هغې نه پس به بیا بله نورې ښځې به رالې د غرمې ډوټۍ به دې به غریبې به څه کول دې به جارو را واخېسته جاړن به یې را واخېسته نو دا به دا لارې به صفا کول تر مازدیګر ماښام ماسخوتنه پورې به د دې غریبې دا ډیوټي به ما ورته ویل دا تاسو څه کوئ بس وی دا خو مونږ سړی به هم ګټي او ښځه او په څه ته پیسې ځي په شرابو ټولې پیسې په شرابو لاړې قرضدارې ګرځي پیسې ورسره نه ټینګېږي څومره تنخواه ښځه په شرابو لګوي او سپي ساتي او پیشوګان ساتي بلا پیسې په سپو په پیشوګانو لګوي 2 ګنټې 3 ګنټې سپو سره پیشوګانو سره په لارو منډې ورزش ولا وی کومه 2-3 ګنټې سپو سره منډې وي او د سپو علاج کې یو قیمتي سپي ساتي په کور کې چې کور نه د سپي په کور کې ناستي د مارونو ټوله پیسه په سپو په پیشوګانو په شرابو ته لاړه او په دمبملو ته لاړه ټوله ورځ ډیوټي ماشاءالله زمون ښځو خو الحمدلله بالغ ته ډډه والې د ښه مزېداره او سار وختي به درته وایي ای سړیه 2 کیلو ټیپر راوړه 3 کیلو دا غوښه راوړه او 2 کیلو ورسره وچ پیاز راوړه او 2 کیلو شنه پیاز راوړه او 2 مرچکي راوړه او دومره ورسره دڼیا پکې ګورې دې یېره نه شي پودینه دې پکې یېره نه شي او ښه کیړی مې زړی دي ما یو جوړه کیړی هم پکې راوړه چې غریب د کوره باندې تو درېږه که نه یاره یو شی مې هېر شو که نه څه پکې خدای نری غوښه مې 1 کیلو راوړه بېګا مې خېټه خرابه وه چې بیا وځي د ناشتې هغه ګیم خلاصې شوي دي چې بیا غریب وځي ته راوګرځه که نه صبر وکړه پیروي پاتې دی اب هم راوړی که نه نو چې غریب لاړ شي سړي ور ورپسې وډوئ بیا بیا څه پاتې نو څه کې بیا پخې پېش ته څه بیا هم راوړه که نه نو غریب چې د کوره بار وځي نو د دروازې مخې ته هارټ اټیک او راپرېږدي دې ته به چا پلار ټینګ شي مونږ له وی حق نه راکوي یا صاحبه سار وځي زمونږ غریبانان ګوټ کوي او چاري کوي پټي ته ځي نو په 2 بجې را برخ شي په 2 بجې په 2 او خولې ته بیږي غریب ټوله ورځ چاري والي سسکورې والي او ګوډې کړي آسان کار دی ګوټ کول په دانور کې ابل غریب دیاړی له لاړ شي ګلکار سره مزدوري کوي او ګلکار وځي دیوال ته وخېږي سور نور پې د پاسه لګي او ټولو دیاړیو کې غریب ما خپې خوږېږي غریب سار نه مازدیګره پورې آسان کار دی راشي ستړی ستومانه راشي ابل تجارت ته تللی دی څوک چرګان خرڅوي خواران څوک ګوپیان خرڅوي او څوک په لارو کې چولې خرڅوي او چغې وباسي ګرمې چولې څوک چرګان خرڅوي په بانګۍ کې څوک سار نه ماښام پورې پیسه پیدا کول آسان کار دی مازدیګر ماښام ستړی ستومانه راشي او ښځه وایي زما حق نشته وایي ما له شریعت حق نه دی راکړی جامه دې په خاوند ده شکر الحمدلله لوپټه دې په خاوند ده پړونه دې په خاوند دی کیړی دې په خاوند دي چې ناجوړه شي ډاکټر دې په خاوند دارو په خاوند که پلار کره زی پلار کره نو موټر تیار درته ولاړ دی او که موټر نی نو ببو خواړو چې ته تللی نه چنګچي ته د ببو ویم چنګچي درته ولاړه ده ادې په منډه ځغلی هېڅ مشکل نشته دی او که چرته غم خادی لځې نو چاته په دوربین کې به د رشته دارانو کې وادي په دوربین کې لرې ښه یو سړي ته چاته وي دا مې خپل دی وایي ستا څنګه دی خپل دی وایي رده توت ته زمونږ توری ختلی ده خیال دی راغی د دوی توت ته زمونږ توری ختلی ده ځکه م خپل دی نو چاته لرې په رشته دارانو کې چې خادي وي نو 6 جوړې به خامخا جوړې بشیر جانه شکر وباسه چې د دې غم خلاص خدای ظالمه دا مونږ نه تپوس وکړه غم نه خلاصې شکر وباسه
والله کدی را سره دلته ناسته کړې وي اوس بالته ګرځېدې او منډې تړلې به دیوالې او بیا به چورې که مولوي صاحب زما کار دی غفور مارکیټ ته ځم او جامې وله وړم نظر خدای صاحب نه لګېده دا به شرمولو چې دیکې در کړو نیت یې لا بېل غورځولې بره مې دې پورې کوله چې دا غریب ګرځي هر څه په سړي باندې د ستړې ستومانه راشي هر څه الحمدلله دا خدای ورکوي د سړي په لاس یې ورکوي عزتمند ښځه چې هغه شکر ادا کړي چې صالحه ښځه د خدای شکریا ادا کړي د خدای شکریا ادا کړي او بدعمله ښځه دا چلونه کوي هغه د خاوند په ستړې نه دی قرآن شریف کې الله فرمایي چې د کور نه بار نه راشي او کور ته راشي د ښځې مقصد ترې تسکنو الیها چې ته سکون حاصل کړي ادله په لاسو خپې لږ زور وکړي چاپېدلی وکړي خاوند مې ستړی راغی ورېږه لږ زور ولګوم په لاسو خپودله لږ زور وکړي چای دله زر پخه کړي بالښت ته تکېږدي او چې اوده شي اوده نو ای ماشومانو شور مه کوئ پلارم ستړی دی یو پوټی خوب وکړي دا ښځه جنت دی جنت ښځې ډېر ستړی مې او پیالې چې ورېږه په منډه دله پیدا که چیني ني د ګاونډي د کور نه په بدل غواړي خو راوړي والا که پی برقه په سر کې د ګاونډي د کور نه راوړي خو چای والا پخه کړي که چای خلاصوي ګاونډي د کور نه په وغواړي یو پیالې چای راکړه موږ به بیا وروسته درکړو خو خاوند خفه کوي نه خوشحاله وساتي د دې ښځې نه خدای خوشحاله دی د دې ښځې نه الله راضي دی دا جنتي ښځه ده او چې خاوند ستړی ستومان راشي رمبې کېږدي او لور کېږدي او خولې ته بیږي او دا کینې وایي چې هېڅ ښځې ډېر ستړی مې یو دوه لاسه راباندې کېده ځه مړه دوه لاسه کېده دوه لاسه موږ ځان له ستړي یو یو پیاله چای پخه که بار به ډک شوی وي اوس به سره څه کې بیا به سره څه کې دا دوزخ دی که نه دی اوس دا ښځه دوزخ دی دا ناشکره ښځه ده دا شکر گزاره نه ده دا ناشکره ده چې ټماټر دی ولا یوړل او مرچکې او دا وټکه وخوره دا شکر گزاره ده او چې غوښه دی ولا یوړل داسې راته وګوري مړه توره غوښه دی راوړه خلقه خو به دی راوړې وه ټول عمر خولې څښا شوې چې د نارې غوښه خو به دی راوړې وه دا ناشکره ده چې د بنده شکر دی ادا نه که د خدای شکر هم نشي ادا کړی د خاوند شکر به ادا کړي للرجال علیهن درجات د سړو په ښځو درجې دي دا به کې حدیث وایي وی نه 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 موږ څوک نو ټول سړي خو تباه و برباد شو سار نه ماسخوتنه پورې خوړو جب جوب راشي ستړی ستومانه دي ډاکټر نه پواله د هر څیز د ښځې چې چېرته لرې رشته دارو کې وادي رشته وایه څو جوړې 5 شپږ دا مې د اومې جوړه ده اومه کې باچو یو جوړه چې یو ځل واچوي نو بیا خو هغه نه اچوي که نه دا مې د نکریزو رشپې ده دا د میلمنو ده دا د څه ورته ویل لکه د ولیمې ده دا د اومې د ولیمې شو دا د خپې ارتې شوه دا د خپې تنګې شوه زمونږ پکې څه شو د سړي وادي یا یو جوړې یا دوه جوړې شکر دی موږ په دې خوشحاله یو خاوند ولا په شوق راوړي دا جامې جوړې او ورته خوشحاله یې الحمدلله خو دې د پاسه به دا نه وایي چې د ما حق نشته بي جګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به وایي ټول حقونه ولا موږ ورکړي دي خو یو یې پاتې دی او یو حق دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم که نه او دا را باندې سوره شي او ګرځوم دغه یو پاتې دی باقي حق خو نشته الحمدلله ما نه دی ورکړی شریعت ورکړی وی الحمدلله شریعت وی په خپل کور کې کینا او د کور سردار که د خاوند دی لوی چوی او که جمدی کېږي او که مړ کېږي تاله به یې راوړي جامې جوړه هر څه به راوړي ولې خدمت ولا کوي ښځه بچي ولا ساتي ولا خبره نه ده ماشومانو پوزې ولا پاکوي ماشومانو سره غریب جون تباه شو کم ماشوم چې بچې ستا د شپې راویښ شو نو رښتیا ووایه پلار له غوسه ورځي که نه ورځي ماشوم جړی او موږ دې د خوب وویستو غریبه د خوب نه وتله څه چې ته ویې د خوب وویستم خو چې په تا خوب ګډوډ شو په هغې هم ګډوډ شو که او کنزل نخرې به ښځې ته کې په اثر تم ور سره چې ماشوم نه قلاریږي او پوټې ور سره په ډونګ واندې والو ماشوم ور سره قلار کا غول چې یو کې ته کرکه کې او هغه غریبه هغه ماشوم بوزي او هغه متیاده ولا په لاسونو پاکي ورنی انزل آسان کار دی ځکه نه د خپل زوی ورنی ته وینځه د یو خپل زوی ورنی یو سړی دی وینځه د نام دې سړی ته ویم هغه غریبه لګیا د غونړې ولا دغه د متیاز هغه وینځي د غول هغه وینځي هغه پیمپرې ورته چي او د هغې نه چې ټول کوناټي د غولو ډک شي ولا وینځي پوزه ولا پاکي صفای ولا کوي او ګرځي غریب خوشبو 15 منټه پس متیاز کوي او صفا کوي 10 منټه پس متیاز کوي او صفا کوي آسان کار دی دا د خدي دی غریب برباد شو په ماشو
په دې کې موږ په ښځو ظلمونه کوو. په ښځو به ظلم نه کوې، جاتې به نه کوې. ښځه ستا د کور څوکیداره ده، ستا د میلمه عزت په ښځه جوړ دی. د میلمه عزت ښه مزېدار څه چرګوټۍ راوړی، هغه یې صفا کي، هغه یې ووینځي، هغه یې دله پوخ کي، ته یو کټوۍ پخه کړه چې پته راته ولګي. اسان کار دی. ځکه نه ته یو 15 دړۍ دانې صفا کړه، پاکې کړه په چج باندې، بیا مټې مې خوږېږي. دانې غنم جوار د لا هغه صفی کوي. ځکه نه یو جوړه جامې ته ووینځه، ته وینځلی شي جامې د لا غریب وینځي. اوچۍ استري کول، یو کمیس استري کول موږ ته ګران دي. هغه غونډ د سار نه ماښام پورې لور دې لګیا ده، ښځه لګیا ده، جامې استري کوي. او د خاوند عزت په هغې ستاره، څه عزت د خاوند په هغې جوړ دی. میلمه له دې ښه مزېدار سور کړی چرګ ولېږي، ښه مزېدار خوراک وله ولېږي، ښه مزېدار. که لږه یې پکې مالګه زیاته کړه وایه که نه، لږ یې شی خراب پوخ کړه وایه که نه. دا ټول ښځې کوي. نو چې دومره خدمت ښځه کوي، ته به د ښځې قدر کې، احترام به کې، ژوند به هله تېرېږي چې دواړه په محبت یو بل سره ژوند تېر کړي. ظلم به په ښځه بلکل نه کوي، زیاتې به نه کوي. لیکن هلته څه وایي؟ میرا جسم اور میری مرضی. څه دا اوس بیا 8 تاریخ باندې ردوي هغه مارچ دی. ښه میرا جسم اور میری مرضی، زما وجود او زما مرضی. دا ستا وجود دی، بېشک زما په دې نسبت وجود دی چې فایده تې زه اخلم. زما د سترګو نه زه فایده علم، پوزې نه زه اخلم، غاښونو نه زه اخلم، لاسونو نه زه اخلم. بېشک بلکل په دې نسبت زما خو حقیقي خالق او مالک زما د دې وجود څوک دی؟ بیا الله. که ته د دې خپل وجود اختیارمند دی او دا وجود ستا وي، نو ښځه ولې پیدا کېدې؟ ځان به دې سړی پیدا کړی و که نه؟ او چې دا وجود ستا دی او میرا جسم، نو دا پالج دی ولې وایي؟ دا سترګې دی ولې ړندېږي؟ د پلار چې دی دا وجود او دا مړ کېده ولې؟ د مور چې دی دا وجود او دا مړه کېده ولې؟ دا خپې کونډی دی ولې خوږېږي؟ دا غوږونه دی ولې کڼېږي؟ نه نه نه، وجود د الله دی مالی را کړی. د چا دی؟ د الله. او مرضي زما. نو که ته مسلمان نه نو بیا وایه، او که مسلمان نو اختیار به زمه او مرضي به د چا وي؟ الله به. قسم په خدای کتبی اوچتې کړي دي او په کتبو څه لیکي؟ میں آوارا، میں بد چلن. فخر کوي چې دا آواره ګرد یم، فخر کوي چې زه بد چلن یم، فخر کوي په دې خبره چې زه بد چلن یم. او سړیا الله پیدبی دي معافي دا خبره خولې لراله نه ده پکار، خو زه به یم درته وی که په ما باندې ترکاري ګرمین او بړستن ځان له بیا په خپله ګرموه. نو څه خبره ده؟ او زما وجود دی که زه د خپل خاوند نه بچې راوړم او که د بل چا نه راوړم، ستا په ما څه؟ هلکه دا د زنا خبرې نه دي. او پرده په شریعت کې مولا رایستی ده. مولا پرده مرده پکې نشته، پرده مولا نه ده رایستی، پرده رب العالمین رایستی ده. رسول الله مبارک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے مبارک پیغمبره د خپلو بیبیانو ته مو وایه، لونو ته دې مو وایه، د مسلمانانو ښځو ته مو وایه چې په ځان د پاسه پړونې برقه راواچوي. دا ما ویلي دي که دا الله ویلي دي؟ نو که خدای منې خو خدای ویلي دي، او که خدای نه منې نو بیا خبره. زه خو صرف د الله خبره درته در رسوم، ما خو نه دي ویلي. او بعضې څه وایي نه وایي مونږ ته خپلې لوڼه خویندې معلومې دي دا پاکې دي، زمونږ په اعتماد دی. اسې تاسو نه تپوس کوم په صحابه او په صحابیاتو بیبیانو اعتماد زیاتو که په دوی؟ وایه په هغوی. د رسول الله مبارک په بیبیانو امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې په هغوی اعتماد زیاتو که په دوی دي؟ په هغوی. اپاکې وې، اپاکې وې بیبیانې. هغې متعلق قرآن اعلان کوي الطیبات للطیبین. قرآن وایي چې امهات المؤمنین پاکې دي، خدای ګوی ورکوي چې پاکې دي، او بیا م وایي پیغمبره برقه ور په سر کا. خدای په اعتماد ده چې دا پاکې دي. دا الله قرآن کې وایي چې دا پاکې دي، پاکې پاکې، او بیا م رسول الله مبارک ته فرمایي پړونې ور په سر کا. ستا په لور خو اعتماد دی، وی با خو په شیطان خو اعتماد نشته که نه؟ وی که حسن بصري غوندې شخصیتي او رابع بصریه غوندې ښځی چې د تقوا او د پرهیزګارۍ نمونې دي، او میانس کې قرآن د خدای کتاب پروت او د پیغمبر حدیث، دریم به سره شیطاني.
خزه هغه خزه ده چې حیا کې ده حضرت فاطمه ده رضی الله تعالی عنها چې رسول الله مبارک ورته فرمایي فاطمه هغه د میاش را ختلې ده نو یې نه قتل نو بیا ورته فاطمه میاش ختلې ده نو بیا ورته نه قتل نو بیا ورته فاطمه بچي میاش قتلې ده وی بابا زه خو د دویمې درېمې شپې میاش ته نه ګورم بچي ولې وی دې وخت کې ورته سړی ګوري په دې میاش زمو د سړو نظر یو دی کېږي حالانکه که یو دیوال ته ښځه او سړی ګوري ګناه پکې نشته اسمان ته مونږ هم ګورو ښځه هم ورته ګوري او چې رسول الله مبارک فرمایي ګوره ګناه د کم ځای لیکن دا د هغې حیا وه او چې کله مړه شوه نو وصیت یې وکړه د مرګ نه مخکې وایي چې کله د ما جنازه وړی نو په ما په کفن د پاسه په وجود به لرګي کېدی او څادر به واچوې دا د ښځو په جنازه چې کومه ډولۍ ده وایي چې زما کفن باندې هم د چا نظر ونه لګي رسول الله مبارک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او وصامت شهرها او پنځه منځونه کوي او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او د خپل اندامونو حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت چې د جنت په کومه دروازه داخليږي نو داخله دي شي او الحمدلله زمونږ د پښتنو د ښځو دا خصوصیت ده زمونږ د پښتنو ښځې ښه منځونه هم کوي شکر الحمدلله روجو کې د سړو نه ښه تکړه دي نفلونه هم کوي الحمدلله تلاوت د قرآن شریف هم کوي الحمدلله او د خاوند ښه تابعداري دي چې خاوند ورته وایي داسې به نه دی بلکل به نه دی پوره د خاوند تابعداري کوي او د خپل وجود هم شکر الحمدلله حفاظت کوي که دا د سکول کې استاده ده نو په پړوني کې غریبه روانه ده که دا په هسپتال کې نوکره ده په پړوني کې روانه ده مونږ خدا نه وایو مونږ خدا نه وایو چې ښځه نوکري نه کوي بلکل په پرده کې کولی شي زما ماشومان لولونو ته چې سړی سبق ښیي نو ښځه که ښځه ورته سبق ووایي نو ښځه ورته وایي زما لور خور له چې سړی علاج کوي ښځه که ښځه ډاکټره وله علاج وکړي چې ښځه ډاکټره وله علاج وکړي چې لور خور له دی انجکشن او ډریپ سړی خېږي نو ښځه او که ښځه وله وخېږي مونږ خو وایو چې ښځه دې په پرده کې تعلیم د دنیا هم حاصل کړي او دین دې هم حاصل کړي ښځه دې په پرده کې سکول ته هم لاړه شي ښځه دې په پرده کې ډاکټر هم جوړه شي بغیر د دې نه خو نظام نه چلېږي خدا نه ده چې ډاکټره ښځه یو زما د ښځې علاج وکړي زما د لور علاج وکړي مونږ خو د پردې قایل الحمدلله نو په پرده کې روان دي خپل وجودونه الحمدلله پټ دي ښکاره نه دي او د خاوند تابعدار نو جنت له به ځي او که به نه ځي رسول الله مبارک فرمایي جنت له به ځي دیوی میں راجسم او میری مرضی زما وجود او زما مرضی نا 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 وجود دا اللہ دے مرضی بدا چاہی دا اللہ چه مسلمانی او که کافری بیا چه رسخو خی کوا لپی شوگانو سر اسپو سر رو بے کوا زسالو سر بربنڈا کردا چه سدی خو خی کوا یورپ والا نظام چلے او قبل نظام چلے نستلیم سواد تا سو کالا مخکر خبر التکی یو مولانا صاحب راته خبره کوله د سواد د حالات چې ټیک شونو د انجیوز دا ښځې راوتې وې نو د انجیوز یو جنۍ وه داسې هغوی خو بربنډې ګرځي که نه بربنډه دا معنا چې دا لستوڼې نی کټ کپس پتونې چولي لاندې خپې ښکاري او دا ساښې ښکاري نو هغه یو بوډۍ ښځه په کور کې ناسته او هغې سبزي مبزي پرې کوله دا جنۍ وردن نه شوه نو جنۍ ورته وایي ترور دا څه کې وایي دا سبزي پرې کوم وایي سره پام وی سره پاره خو زه به مخورم په خبه کم خاون به مې مخوري نو زمیندار کور و کور کې غوا په خور ولاړه وه نو دا انجیوز والا جنۍ ورته وایي ای های ترورې تو دې غوا کې څه فرق دی غوا هم په موږي ولاړه ده په دا کور کې به زړه شي مړه به شي او ته هم په دا کور کې زړه به شي مړه به شي غوا لرې خاون ګیا راوړي او پی تیلي او تا هم سبزي راوړي پیدا در نه اخلي ته غوا کې څه فرق دی نیکبختې بار روزه بازارونه ووینه بار روزه فشارونه ووینه بار روزه په چکر یې لږه وړه ذات کا په کور کې ډوبه ناستې لکه د غوا په شا کور کې به مړه شي ختمه به شي چې دا خبرې کولې دی کې د دې کور والا خره رادن نه شوه چې خره رادن نه شوه هغه بوډۍ هغه جینۍ ته وایي تو دې خره کې زه پره دا خره هم ټول اوس په ډېرانونو ګرځي او تم په ټول اوس په ګنده مجلسونو ګرځي د خره غاړه کې پړی نشته چې کم ځای شپه وکړه او تام چې کم ځای شپه وکړه دیم بازارونه ولیدل او تام ولیدل نو زمونږ ښځې خرې نه دي ښه الحمدلله دا پاک دامن دی انشاءاللہ دا صالح دی انشاءاللہ دی با دا دغی بربندو خودو پا جال کے نرازی که خیر انشاءاللہ اگی خوی پردہ وی ظلم دے قرآن وی قرآن تا ظلم دے اگی وی نکام ظلم دے
نکاح ظلم قرآن وی فانکحوا او بغیر د نکاح نه هغې ته څه وایي زنا ورته وایي زنا وی نکاح ظلم دی نو چې قرآن ته څوک ظلم وایي قرآن ته ظلم دی د خدای نیکبخت دی او وی مونږ به صرف د بچو وړو مشینونه یوسف ماشاءالله نو زمونږ دا خو الحمدلله په خوشحالۍ بچي راوړي د دې خو چې بچی نه کېږي نو تعویض هم کوي او دعا هم کوي او ملا ته مې دعا وکړه چې ماله خدای بچی راکړي ولې ځکه دغه بچی به مسلمانې دغه بچی به قرآن خاني دغه بچی به ذکر کوي دا د مور پلار دپاره ملغلره ده څه چې دی ملغلره زمونږ دا خو شکر الحمدلله په بچو وروړو خوشحالېږي او دوی چې وایي دا چې څوک دا خبرې کوي هغه ښځه یادوم چې موږ د مشینان یو نو مه راوړی که نه خاوند ته ریوا چې یو یو د هغه راوړي که نه یو یو راوړه راوړه که نه په خاوند باندې دا اوس عقل دی دا سوچ دی مونږ دې له نوي پیدا چې مونږ په کور کې کار وکړو ښه نو مه کوه کور کار کوم ځای کار کې جس کې نوکره شوې نو د 300 د سورلو خدمت کې د پردو خیر دی په لاره جارو یې په سړک دا خیر دی او کور کې خدمت نه کوي خدمت خو تا باندې څوک په زور نه کوي خپل بچي دی ولا کوي خپل خاوند دی ولا کوي روړي در په محبت یې کې په مینه کې په وهلو ټکولو خې نه کوي زمارونو دا یو لویه شوشه زمونږ په دې ملک کې روانه ده او دا بګنده یو څو ښځې دي د بار نه ورته انجیوز والا پیسې ورکوي دولت ورکوي او هغوی بربنډۍ او زناکارې ښځې دي او بدعمله ښځې دي او هغوی دا یو شی خور خوړول غواړي چې د ښځو د سړو تفریقه ختمه شي او د ښځو نه جامه لرې شي او بربنډې شي او سړو سره یو ځای منډې ترړې وي او یو ځای ورسره خپل یارانې دوستانې کوي او زناکارۍ ورسره کوي خدای دې خفه شي پروا نشته کائنات دې خفه شي پروا نشته شریعت تابعداري دې ونه کو پروا نشته خو چې زمونږ د خوشحالۍ ژوند دا خوشحاله ژوند نه دی ګورې قسم په خدای نه پوهېږي دا خوشحاله ژوند نه دی خوشحاله ژوند دا دی چې زمونږ د پښتنو ښځې تېرې کړې انشاءالله العزیز حیا او پرده چې خدای کم شی انسان له وخت کړی دی هغې کې خیر دی هغې کې برکت دی انشاءالله العزیز نو به هر کیف دی کې څو بعضې خبرې د زنانو د پردې او د حقوقو پاتې دي که موقع پېښه شو نو آینده جمعه کې درته به بیان کړم او موږ الحمدلله دغې ښځو ته دا پیغام ورکول غواړو چې که تاسو مسلمانان یې نو د قرآن د احکاماتو لاندې ژوند تېر کې د رسول الله مبارک د احکاماتو لاندې ژوند تېر کې او که تاسو ځان ته مسلمانان وایې او د قرآن ته سپک ګورئ د قرآن تعلیماتو ته سپک ګورئ د پیغمبر حدیثو ته سپک ګورئ نو دا نفاق دی صرف د خپل اسلام دې دننه دا کفر دی زه امریکې ته او برطانیې ته چې زم خوښه یې هلته کوې مونږ له دا ښکلې خشته ماحول مه ګنده کوې دا خشته ماحول مونږ له مه خرابوې انشاءالله دې خرابولو ته تاسو مونږ نه پرېږدو مونږ د الله او د رسول د احکاماتو سړیم پابندي او ښځې پابندي ښځو له حق ورکړی دی سړو له خپل حق د هر چا خپل انداز دی د هر چا خپل معیار دی د هغې مطابق به ژوند تېري الله یې زمونږ د زنانو د حیا او د پردې صادر نصیب کړي او الله یې زمونږ دا لونه خویندې دا غلط کردار نه او د بدعملو نه په امن کې وساتي او کمې خویندې لونه چې زمونږ د پردې او د حیا لاندې کم ژوند تېروي الله دې د دنیا او د آخرت ژوند د خوشحالو کې د مارونو ګورې د آخر کې بیا درته ویم چې زنانو سره به ښکلې ژوند تېروې د شریعت مطابق به ژوند تېروې او د حیا ژوند به تېرو که خیري انشاءالله العزیز مولانا غنی الرحمن صاحب دا زمونږ د شاګرد دی په مرزو کې دا غلور وفات شوی و د دورې حدیث طالبه وه الله اکبر نو رب العالمین دی د هغې ماشومې مغفرت نصیب کړي او لویه صدمه د مولانا غنی الرحمن صاحب ته او د هغه ټولو بچو ته د الله صبر ورکړي فضلرب استاد بیمار دی زمونږ د ملکزو استاد وی دی فضلرب استاد یاسر دی پلار الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې په خپل فضل وکړي الله دې ولا شفا ورکړي او دا وایي چې زما خور بیماره ده الله دې شفا ورکړي او شلګون کې د ادریس مور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې بیمارانو له شفا ورکړي دې ملګري وي عمرې ته زړه کېږي الله یې ټول عمرې له بوتلې کړي دعا وکړئ الله زموږ په حال او دا بلا یې روا دا د عمر حیات څخه خبره وکړه او تمانځو مدرسه کې سبا نه بل ورځ د اتوار په ورځ باندې زمونږ د دورې حدیث د طالب علمانو دستاربندي ده ټولو ته دعوت دی هغې کې شرکت وکړئ ښه
د بخاری شریف اخیری حدیث به کې خیر ان شاء الله او اختتامی دعا به ان شاء الله او دا طالبان دي دا خود پیغمبر مبارک وارثان دي دا غي په خوشالو کې تاسو ځان شریک کې وسره خوشاله کې او دعا مو کې چې الله په دغه ورځ باندې باران نه کوي الله باران ودري الله ته موسم ستا لاس کې دی اوریاز او باران ستا په لاس کې دی نو خدای ته باران بن کې او الله زموږ دغه طالبان دا بے کسب بے سوکا اجزان چې دا یو اتا تکاله تیر کړی دي رب العالمین دا ډک علم سره درونه ډک کې واپس کې د تقوا نه درونه ډک کې واپس کې او دې ټول اعمال قبول کې او خدای د درس او تدریس او د علوم د خورولو توفیق ورکړي او چې په جمعتونو کې وسره چا مدد کړی وي په جمعتونو کې چا ډوډۍ ورکړي په جمعتونو کې الله غویلا رزق فراخه کې دا غوی د دوالو جهانو برکات نصیب وګرځول کې او الله زموږ د څومره دوستان درونه دي ته د خیر او د عافیت جوړ نصیب کې لری لری زین زموږ د منزله بیان لرازي منصفار دی کېږي خدای درس اوریدو لرازي خدای دې له پجون کې او په یو قدم اجرون او برکتونه ورکې بیمارانو له شفا ورکې روغ صحتونه ونه ورکې او خدای چې چاته څه پریشانی په خوشاله یې بدل کړي الله به اولاد ول اولاد ورکې چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکې خدای زموږ د کشر کل دیندار او صالحان لوي کې الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي د بربنټو او د رسوای نه پامن کې استاد الله زموږ دا بیان چې څوک ګوري او څوک اوري بعد ډېر مسافر اوري زنانه اوري خدای جون کې رزق کې مال کې برکتونه واچي او ډېر خیرونه خوشاله نصیب کې چاته څه پریشانی دی الله تعالی معلوم دی هغه ور په خوشاله باندې بدل کې او الله دې خیر وخت زموږ په خلیدا کلمه نصیب